السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته نارمل سایز څیزونه چې په لارج سایز کې جوړ شوي دي تاسو ته درښایم. امید لرم چې د خوښې وړ به مو وګرځي. سبسکرایب کړئ ځواک ټي وي او د بیل آیکن هټ کړئ د معلوماتي ویډیوګانو تر ټولو مخکې د کتلو لپاره. نمبر 1 ریزر سکیل کیبورډ. دا کیبورډ د نړۍ تر ټولو لوی کیبورډ دی چې د الکسیمن په نوم یو شخص لخوا جوړ شوی چې د USA سره تعلق لري. دا کیبورډ د یو نارمل کیبورډ په څیر کار کوي او تاسو کولی شئ چې د هر ډول ډیوایس سره کنیکټ کړئ او ټایپینګ پرې وکړئ. د دې کیبورډ او عادي کیبورډ چې موږ او تاسو استعمالوو هیڅ فرق نشته، خو فرق یوازې د دې کیبورډ په لویوالي کې دی. دا کیبورډ د هرې بټن لاندې ګروپ لري او د جوړولو پر مهال هر سنگل ډیټیل په نظر کې نیول شوی دی. دا کیبورډ چې ډیر په زړه پورې دی په ګینیز بک اف ورلډ ریکارډ یا د نړیوال ریکارډونو په کتاب کې هم ثبت شوی دی. نمبر 2 ټي وي ریموټ. دوستانو ټي وي ریموټ تقریبا د دنیا په هر کور کې موجود وي. زیات وخت داسې وي چې ټي وي ریموټ زموږ او ستاسو څخه ورک وي او خاص کر کله چې چینل بدلو، خو دا ریموټ به هیڅکله هم زموږ او ستاسو څخه ورک نشي ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو لوی ریموټ دی او ورکېدل یې ناممکن دي. خو دومره تکلیف غواړي چې د بټنې د پریس کولو لپاره به د کوټې یو سر ته او بل سر ته ځئ. دا ریموټ د دوه ورونو سورج کمار او راجیش کمار لخوا جوړ شوی دی چې د انډیا هیواد سره تعلق لري. د دې ریموټ اوږدوالی 4.5 متره یا 14 فوټه دی چې د سایز څخه ډیر لوی دی خو د یو عادي ریموټ په څیر کار کوي. دا ریموټ په 1 سپټمبر 2015 کال د انډیا په سمبالپور کې نندارې ته وړاندې شو او په ګینیز بک اف ورلډ ریکارډ کې هم ثبت شوی دی. نمبر 3 نینټینډو گیم بوای. دوستانو تاسو به په ماشومتوب کې حتما دا گیم استعمال کړی وي. دا گیم د نینټینډو گیم تر ټولو لوی گیم دی چې د الهان اونیل په نوم یو شخص لخوا جوړ شوی چې د بلجیم هیواد سره تعلق لري. الهان اونیل د کمیونیکیشن ساينس یو محصل دی چې د دې گیم د جوړولو فکر ورسره پیدا شو او په 2019 کال د ډسمبر په میاشت کې دا گیم جوړ کړ. دا گیم په یوه هفته کې ډیزاین او په یوه میاشت کې جوړ شوی دی. د دې گیم اوږدوالی 1.1 متر، پراخوالی 0.25 متر او ډبلوالی 0.2 متر دی چې په ګینیز بک اف ورلډ ریکارډز کې هم ثبت شوی دی. دا گیم په رښتیا هم په زړه پورې دی. نمبر 4 لیډ لینسر ټارچ. دا ټارچ د نړۍ تر ټولو لوی ټارچ دی چې په 2011 کال د مارچ په 13مه د ژوی بروډر آپټو الکترونکس لخوا جوړ شوی دی. ژوی بروډر د جرمني هیواد څخه دی. دا ټارچ یا لاسي څراغ په 2011 کال د سپټمبر په 9مه د جرمني په سولنجن کې نندارې ته وړاندې شو. د دې ټارچ اوږدوالی 14 فوټه دی. په دې ټارچ کې 19 هایلایټس لیډ لګېدلی دي چې ډیره په زړه پورې او زیاته رڼا لري. پاور یې 100,000 لیومن دی چې په ګینیز بک اف ورلډ ریکارډز کې هم ثبت شوی دی. نمبر 5 پنسل. دوستانو دا پنسل چې تاسو ګورئ د نړۍ تر ټولو لوی پنسل دی چې په لیدلو یې انسان حیران پاتې کیږي. دا پنسل د اشریتا پرمن لخوا په 2000 کال د اګست په 20مه جوړ شوی. اشریتا په نیویارک کې د سری چنموي سنټر یو غړی دی. دوستانو اشریتا غوښتل چې د خپل پلار د کلیزې لپاره یوه ښه او حیرانوونکې ډالۍ جوړه کړي، نو د یو لوی پنسل د جوړولو فکر یې په ذهن کې راغی او د پنسل د جوړولو کار یې شروع کړ. نو په 2 هفتو کې داسې یو پنسل تیار کړ چې اوږدوالی یې 23.23 متره یا 80 فوټه دی. وزن یې 98.43 ټنه دی. د نړۍ دا لوی پنسل د 1,09,000 پنسلونو نمایندګي کوي. په رښتیا هم چې دا پنسل ډیر په زړه پورې دی. دوستانو دا زموږ د نن ورځې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د داسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو اجازت غواړم. د ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.